بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د شرق رادیو تلویزیون مشرتابه او رهبري پلاوي او همدارنګه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه مسؤلین د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت ټولو هیوادوالو ته که په هیواد کې دننه ژوند کوي او که د هیواد څخه بهر ژوند کوي د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي وایي په دې هیله چې قبوله او منظوره یې کړي. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څرنګه چې تاسې ګورئ نن موږ یو ځل بیا اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته راغلي یاستو چې دلته په خو کور روزنتون جویاف کې 5 ماموریت ترڅنګ 350 کورنیو سره هغه بېوزله زموږ هیوادوالو سره هغه غریب هغه فقیرو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي. دغه مرستې تاسې ګورئ چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت سره دغه هیوادوالو سره ترسره کیږي. په دغه روزنتون کې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ د ادارې د مسؤلینو نظر به هم اخلو. د تیر پر سیر زمونږ هغه خویندې ورونه چې دلته راغلي دي اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته چې دوی سره به د دغې ادارې لخوا مرستې ترسره کیږي د دوی نظر به هم اخلو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي او د ژوند پړاوونه خپرونه بیا هم قدرمنو افغانانو د تېره ورځ ځانمرګی برید چې په ننګرهار مستوفیت کې وشوه موږ د خپلو هیوادوالو سره په دغه غم کې شریک یاست. په دغه پیښه کې به زموږ هغه هیوادوال به شهیدان شوي وي زموږ هغه کورنۍ به بې سرپرسته شوی وي چې سحر به د خپل کور څخه وتی وي چې زه به ماښام د روژه ماتې لپاره د خپلې کورنۍ لپاره به یو څه راوړم د خپلې کورنۍ لپاره به نفقه راوړم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په تېره خپرونه کې هم ما یادونه کړې وه چې په دغه کورنۍ کې صرف یوازې دغه زموږ هیوادوال نه وي د دې تر شا د دغې کورنۍ ډېر داسې واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان به وي. همدارنګه د دغې کورنۍ او د دغې هیوادوالو هغه میرمنه هغه مور به دوی ته په تمه وي کله چې زموږ د دغه هیوادوالو دغه جنازې د دغه کورنیو په کور ورننوته نو دوی به د ځان سره ویلی وي چې ای پلاره هی پلار جانه ته خو سهار د کوره روغ رمټ ووتې دا په تا باندې څه وشو دا ظلم دا زیاتی موږ سره چا وکړ. هغه واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان به په چغو چغو جاړي او دا به وایي چې ای پلار جانه موږ ته به د مکتب لپاره قلم او کتابچه به څوک اخلي. روژه دی د روژه ماتې لپاره به موږ د چا در ته ځو او جاړو به چا نه به خیرات غواړو موږ به په چا باندې د پلار مینه ماتوو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې خبرې یادونه او صرف مقصد مې دا وه چې زه هغه ورونو ته دا پیغام ورسوم چې ستاسې به هم کورنۍ اوسي خپل کورنۍ ته نظر وکړئ او لږ په دغه افغانانو باندې ورحمیږي. راځئ چې سره لاس په لاس کې ورکړو. الله تعالی په خپل پاک کلام قرآن کریم کې فرمایي چې یو مومن مسلمان د بل مومن مسلمان ورور دی
چې مو تا سره ورونه یاستو نو بیا ولې د یو بل وینه تویوو ته ولې ما وژنې او زه تا وژنم قدرمنو افغانانو زه چې کله هم یو کورنۍ ته ځمه په هغه کورنۍ کې مالال او جواهر پیدا نه کړم په هغه کورنۍ کې چې زه ننوځم یو بېوزله مور وي په هغه کورنۍ کې هغه واړه واړه ماشومان یتیمان وي چې دا چغې وهي چې موږ د سبا لرو د بېګا نه لرو د بېګا لرو او د سبا نه لرو راځي ورونو چې سره لاس په لاس کې ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره ګټلي ګامونه پورته کړو دغه ویجاړ افغانستان سمسور کړو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې دي په دغه شپې او ورځو کې زموږ هغه شتمن هیوادوال چې الله تعالی ورته شتمني ورکړی د خپلو شتمنیو خیرات او زکات وباسي په دې هیله چې خپل خیرات او زکات هغه مستحقو کورنیو ته تاسې ورکړئ که تاسې غواړئ چې ستاسو خیرات او زکات هغه مستحقو کورنیو ته ورسیږي هغه کورنۍ چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي هغه کورنۍ چې غریب او فقیر دي قدرمنو لیدونکو هیلې خیره ټولنه همیشه هڅه کړې چې تاسو ته هغه بېوزله کورنۍ در وپېژني هغه کورنۍ تاسو ته معرفي کړي چې د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان دي که تاسې غواړئ چې ستاسې خیرات او زکات هغو مستحقو کورنیو ته ورسیږي نو تاسې کولی شئ چې د شرق راډیو تلویزیون ادارې سره اړیکې ونیسئ شرق راډیو تلویزیون ته راشئ تر څو ستاسې هغه خیرات او زکات مستحقو کورنیو ته ورسیږي موږ تاسې نه کوم امتیاز نه غواړو صرف او صرف زموږ مخه د خپلو هیوادوالو خدمت کول دي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د نن ورځې په خپرونه کې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ د ادارې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو خوشبختانه نن ما سره په دغه خپرونه کې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ د ادارې د سرورانو او د توزیع مسؤل صابر الله واحدیار صاحب ما سره زما تر څنګ ولاړ دی صابر الله واحدیار صاحب سره دوه درې خبرې کوو د نن ورځې د توزیع په اړه هم د دوی نه یو دوه درې خبرې اورو ستړی مه شئ په خیر راغلی واحدیار صاحب خیر راغلی تاسو هم ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ واحدیار صاحب څرنګه چې موږ نن ولیده چې تاسې توزیع درلوده په خو کور روزنتون کې چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ د ادارې لخوا هغه خوراکي توکي دغه زموږ هغه بېوزلو کورنیو ته نن توزیع شوه د دغې توزیع په اړه راته معلومات راکړئ واحدیار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم
په اول سر کې تاسو ته او د ستاسو د خپرونې مینوال ته خپل سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ساحل صاحب، دغه مرستې چې برابرې شوې وي دا د کال په جریان کې هم موږ په مختلفو برخو کې دغه د ټولنې د مظلوم قشر سره موږ په مختلفو برخو کې دا مرستې ترسره کړي چې د هغې له جملې څخه تاسې مخکې هم شاهد وئ چې 3 میاشتې مخکې دا د هغه د جنګ جګړو له امله چې رابېځای شوي کډوالو هغوی سره موږ هم دغه مرستې ترسره کړي چې د هغه کې هم تقریبا د 1000 په شاوخوا کې کورنۍ شامله وي. او دا اوس مرستې چې کومې دي دا د روزې مبارکې میاشتې په رارسېدو په مطابق د موږ د ادارې له لورې برابره شوې وي د 1000 کورنیو لپاره چې په دوی کې 800 فامیله هغه فامیلونه وو چې په ډېر غربت ځپلي اقتصادي حالت ډېر خراب و. موږ لاړو د هغوی سروې مو وکړه او د هغوی ټول معلومات مو راغونډ کړل او چې کوم شرایط د موږ د ادارې دپاره د خلکو لپاره ایښودل شوي وو چې په دې شرایطو موږ باید خلک ونیسو. موږ هغسې کسان هغسې کورنۍ مشخصې کړي او هغوی ته مو دغه مواد ځان سم راجستر کړه، دا مواد مو ورته توضیح کړل. خوشحاله اوسئ واحد یار صاحب، د سرویر د یادونو تاسې وکړه چې تاسې سروې وکړه دغه کورونو. زما په ان چې زه غواړم چې تاسې نه هم دا خبره واورم چې یو سرویر باید څنګه شخص اوسي. دی چې کله یو فامیل ته ځي په هغه فامیل کې به تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ خویندې شته، د ورونه شته، واړه ماشومان شته چې د دوی باید هغوی سره هغه کړنه څنګه وي. سرویر یو ځانګړتیاو څخه دا ده چې هغه باید ډېر خوش اخلاقه واوسي. کله چې ځي هغه ټولنه کې مختلف قسم خلک موجود وي او چې د هغې د کړنو او د هغوی د هغه رواجونو سره باید دوی ځان عیار کړي او څه رقم چې د هغوی هغه غوښتنې وي هغه په نظر کې ونیول شي تر څو خدای مه کړه داسې یو پېښه رامنځته نه شي چې د یو سرویر د بد اخلاقۍ یا د یو نامسؤلانه چلند له امله هغه کورنۍ هم متضرره شي او د دې په منځ کې دغه ادارې ته هم کوم خدای نخواسته کوم زیان ورسیږي. ستا مطلب دا دی چې یو سرویر باید د ښو اخلاقو خاوند وسي تر څو پورې د خلکو په زړونو کې محبوبیت پیدا کړي، ښو اخلاقو خاوند وسي. د دې تر څنګ راته دا مو ووایي واحد یار صاحب چې څنګه موږ ګورو چې تاسې دغه مرستې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت دغه بېوزلو کورنیو ترسره کړې. په راروان دغه روژه کې یا د روژې نه وروستو په اختر کې تاسې کوم نور مرستې د لاس لاندې لري او کوم مرستې به دیو سره کوئ؟ کوم کارونه به نور دیو هیوادوالو ته به تاسې ترسره کوئ؟ بلې موږ په آینده کې هم داسې نور پروګرامونه هم لرو چې د کال په اوږدو کې په مختلف وختونو کې ترسره کیږي چې د ژمي په رارسېدو موږ تېر ژمي کې موږ هم مرستې کړې وې چې 1000 په شاوخوا کې د کورنیو سره او د اوړي په رارسېدو کې دغه اوس روژه راغله. روژه کې موږ هم د روژې هغه کوم لوازم چې دي هغه مو د هغه بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړې چې تاسو یې عملاً شاهد یئ. نو په آینده کې هم داسې پروګرامونه تر لاس لاندې دي او زموږ ادارې تر لاس لاندې لري او انشاءالله چې امید شته چې نور هم دې ته پراختیا ورکړل شي او دې ته نور هم توجه وشي. مننه واحد یار صاحب. په پای کې غواړم چې ستا هغه پیغام واورم چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون د لارې هغه د اسلامیک ریلیف ورلډ واید د ادارې هغه مینوال ته ګوري چې وخت په وخت اسلامیک ریلیف ورلډ واید اداره هغه بېوزلو هیوادوالو سره مرستې کړي. ما پیغام د ټولو تاسې د تلویزیون له طریقه او د تاسو د راډیو له طریقه ټولو هیوادوالو ته بالخصوص هغه هیوادوال چې هغوی شتمن دي او کولی شي د ټولنې د هغه مظلوم قشر سره په دې مبارکه میاشت د روژې په مبارکه میاشت کې دوی مرستې وکړي او هغوی نه خپل مرستې ونه سپموي ځکه دا ډېره د فضیلت او د برکتونو میاشت ده. دا د صدقو میاشت ده. په دې میاشت کې هر رقم عمل ډېر یو په دوچنده ثواب لري. بالخصوص د ملي تجارت نه مې دا هیله ده چې دوی برخې ته دوی زیات توجه وکړي او دا مسؤلیت دوی درک کړي چې دوی مظلوم قشر په وړاندې دوی هم مسؤل دي او په دې کې دوی پوره برخه واخلي. خیریه بنسټونو خیریه مؤسسو نه مې دا هیله ده چې دې برخې ته زیاته توجه وکړي ځکه زموږ هیوادوال تر 40 سلنه زیات هیوادوال د فقر تر ټیټې کچې لاندې ژوند کوي
او ډیر زیات اړمن دي چې دوی سره داسې مرستې وشي. خوشحاله اوسئ واحد یار صاحب، مننه. الله تعالی دې تاسې ته نور هم عزت درکړي، الله تعالی دې تاسې ته نور هم بریا درکړي تر څو پورې چې دغه بېوزلو هیوادوالو سره تاسې نور هم مرستې وکړئ. تاسو هم نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده. که موږ او تاسې خپل نورو داسې ګاونډي هیوادونو ته نظر وکړو چې په هغه هیوادونو کې چې کله داسې ځانګړې ورځې راځي لکه د هغوی کرسمس وي، همداسې نورې ورځې وي، په هغه ورځو کې د دغه هیواد کې په هغه خوراکي توکو کې همدارنګه نور چې زمونږ او ستاسې د روزمره د ژوند لپاره مونږ او تاسې ورته اړتیا لرو، د هغه شیانو په قیمتونو کې کمښت راځي. په زمونږ او ستاسې په افغانستان کې کله چې روژه راځي او کله چې اختر وي، په دغه ورځو کې هغه توکي دومره ګران شي چې د یو غریب هیوادوال وس نه رسیږي. په وس او تاوان کې دا نه وي چې د روژه ماتې لپاره یو سخه واخلي او خپل کورنۍ ته یوسي. زه په هغه تجارانو ورونو باندې غږ کوم، زه په هغه اټیوالو باندې غږ کوم چې خیر دی په نورو وختونو کې تاسې به ډېرې پیسې ګټلې وي. دغه میاشت د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده، په دغه میاشت کې خیر دی ګزاره وکړي، هغه بېوزلو هیوادوالو باندې، هغه غریبو فقیرو کورنیو باندې ورحمېږي، لږ ګټه وکړي، مناسب ګټه وکړي، تر څو پورې هغه کورنۍ هم وکړی شي چې د روژه ماتې لپاره په دغه مبارکه میاشت کې د خپل کورونو لپاره یو څه واخلي. د دې تر څنګ زه د ښاروالۍ په هغه مسؤلینو باندې هم غږ کوم چې په کار دی هره ورځ دی دغه د اټیوالو څخه پوښتنې وکړي، دوی ته د نرخنامې ورکړي، تر څو پورې چې ظلم او زیاتی زموږ په دې بېوزلو هیوادوالو باندې ونه شي. دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. که تاسې هم غواړئ چې موږ ستاسې ادارو ته راشو او یا هغه بېوزله غریب او فقیره کورنۍ غواړي چې موږ راشو او د هغوی غږ راواخلو او د شرق راډیو تلویزیون د لارې موږ یې نشر کړو، نو تاسې کولی شئ د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ چې زموږ د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمیرې دي چې همدا ګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 600 501 زموږ بله شمیره دی 0039 88 545 تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب بیا د یو بل ادارې سره او یا د بېوزله کورنیو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې په عبادتونو او اطاعتونو سره تیر کړئ. تر بیا ښه وختونه، ښه شیبې، لوی الله مو مل شه. د خدای په امان.